د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ لخوا د خصوصي سکتور د ملاتړ او ودې په موخه د رامنځته شویو مهمو مالیاتي اسانتیاو په اړه رسنیز کنفرانس د رسنیو په مرکز کې ترسره شو. په دې کنفرانس کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د اسلامي امارت د عالی مقام ځانګړي استازي مولوي احمد جان بلال، د ګمرکونو او عوایدو معین او د مالیې وزارت کفیل الحاج ملا محمد ناصر اخوند، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست الحاج نورالدین عزیزي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حقانی، د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف، د افغانستان اسلامي امارت د کابینې یو شمېر غړو، د خصوصي سکتور او رسنیو استازو ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د خصوصي سکتور د ملاتړ او ودې په موخه د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې د خصوصي سکتور د ستونزو د اورېدلو ځانګړې ګډې کمیټې د خصوصي سکتور له استازو سره دوامداره ناستې وکړې. په دې ناستو کې د مالیاتي اصولو په اړه هر اړخیز بحثونه وشول او موظف پلاوي د مالیاتو د ستونزو او د حل لارو د موندلو په اړه د عالی قدر امیر المؤمنین دفتر ته ځانګړې طرحه وړاندې کړه. خوشبختانه جناب امیر المؤمنین صاحب بدون کم و کاستی امو پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده بود همه را تایید نمودن، دوباره برای ما فرستاد. امروز خوشبختانه الحمدلله فرصت برابر شد ابو سهولت هایی که برای صنعتکارای ما، برای مدارس خصوصی و پوانتونای خصوصی و تجار ملی ما، صنعتکارای ما از طرف امارت اسلامی افغانستان در نظر گرفته شده است. انشاءالله همراه شما شریک می‌سازیم. د افغانستان اسلامي امارت د عالی مقام ځانګړي استازي مولوي احمد جان بلال د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري د رامنځته شویو اسانتیاوو په اړه د غونډې ګډونوالو ته بشپړ معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې دغه حکم پر بنسټ د غازو او تیلو د پمپ سټیشنونو هغه بررسي چې په تیره اداره کې ترسره شوې وه معاف شوه او یاد سکتور به د تیلو له هر لیتر څخه 0.6 افغانۍ ثابته مالیه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي. ښاغلي بلال زیاته کړه، اول د صنعتي سکتور د ودې او پراختیا لپاره د دې سکتور 4% ربعواره انتفاعي مالیه 2% ته راټیټه شوه. دوهم د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 2% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوه. دریم د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځیو لپاره 4% انتفاعي ربعواره مالیه د یو کال یعنی 1402 هجري شمسي کال لپاره معاف شوه. د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف وویل چې اسلامي امارت تل د خصوصي سکتور د ودې ملاتړی دی او دغه حکم صادرول د خصوصي سکتور د ملاتړ یوه غوره بیلګه ده. د افغانستان د سوداګرۍ، صنایعو او قانونو خونې مسؤلینو د یادو سکتورونو په استازیتوب خبرې وکړې او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له فرمان څخه د مننې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د هیواد آبادۍ ته ژمن دی او دغه حکم صادرول به د خصوصي سکتور د ځان بسیا کېدو برخه کې مهم رول ولوبوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست الحاج نورالدین عزیزي افغان ملت او د خصوصي سکتور غړو ته د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم د صادرېدو له امله مبارکي وویله او زیاته یې کړه چې د هیواد اوسني قوانین د ملت او خصوصي سکتور له غوښتنو او اړتیاو سره سم چمتو او وضع شوي دي. ښاغلي عزیزي د قوانینو په پلي کولو کې د خصوصي سکتور د هر اړخیزې همکارۍ غوښتونکی شو.